نن په پاکستان باندې جنگ مسلط شوی دی پاکستان چې کم دی نو هغه په زوره باندې هغه چې کم دی نو جنگ ته آماده کوي هسې خو هم چې کم دی نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې جنگ چې کم دی مه غواړئ جنگ مه غواړئ خو که چارې جنگ در باندې څوک مسلط کی نو بیا چې کم دی جنت دا د تورو د سوري لاندې دی دا حدیث کې راځي باقاعده او بله خبرداره چې موږ امن غواړو لکه څنګه چې صاحب وایي موږ امن غواړو څنګه چې قرآن کریم کې راځي حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله راغلی او قرآن کریم کې هغه دعا چې کوم دی راځي وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا اول د امن سوال کوي امن پکار دی چې امن وي نو هر څه به وي چې امن نه وي نو ها که چېرې په زوره باندې یو کس چې کوم دی نو هغه جنګ مسلط کوي لکه زمونږ هغه یار کوم چې هغه چې کوم دی نو زمونږ همیشه زمونږ پیولي دي انډیا هغه په زوره جنګ مسلط کوي نو انشاءالله تعالی چې کوم دی زمونږ دا ایمان دی چې د شهید وینه چې کوم دی ځمکې ته رسېدو نه مخکې د هغه بخښنه شوي نو بچې موږ چې کوم دی امن غواړو امن پکار دی او امن سره چې کوم دی یو ملک ترقي کوي جنگ سره چې کوم دی عزتدار خلک ذلیله کېږي نو بچې اول امن غواړو او که امن نه وي او بیا په زوره په موږ جنگ مسلط کوي نو انشاءالله تعالی د پاکستان بچې د پاکستان بچی انشاءالله تعالی د خپل وطن دپاره د دې پاکې خاورې دپاره انشاءالله تعالی چې کوم دی خپلې وینې تویولو ته چې کوم دی تیار دی تیار یې که نه بچې تیار یې پاکستان پاک فوج पाकिस्तान का मतलब क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या सबसे पहले